همدارنګه د خپل بزنس لپاره سمارټ موخې یا سمارټ هدفونه وټاکو. که چېرې تاسو یو بزنس لرئ، یو کاروبار لرئ، یا غواړئ یو بزنس پیل کړئ یا د یو بزنس د پیلولو مفکوره په خپل ذهن کې لرئ، دا ویډیو د تاسو لپاره ده. که چېرې تاسو د خپل بزنس لپاره یو هدف ولرئ، هغه هدف باید تاسو تحلیل کړئ، هغه هدف باید تاسو وارزوئ چې آیا دغه هدف یو سم هدف یا یوه سمه موخه ده او که نه ده. د هغې څخه وروسته د هغې د ترلاسه کولو لپاره باید تاسو کوښښ وکړئ. لومړی دا چې هغه هدف آیا مشخص او معین یعنې سپیسیفیک دی او که نه دی. که چېرته تاسو یو هدف سپیسیفیک معین او مشخص نه وي، د هغې په ترلاسه کولو کې تاسو د ستونزو سره مخامخ کېږئ. یعنې هغه هدف باید ګونګ نه وي. دویم دا چې هغه هدف باید د اندازه کولو وړ وي، یعنې باید تاسو یو مشخص انډیکس یا شاخص په نظر کې ورته ونیسئ چې هغې لپاره تاسو څومره نږدې شوي یئ. همدارنګه هغه هدف باید په معین او مشخص وخت کې ترلاسه شي، یعنې تاسو باید وخت ورته تعیین کړئ. همدارنګه هغه هدف باید ریلیونټ یعنې مرتبط وي تاسو د موخو، تاسو د بزنس، تاسو د ستراتیژۍ د کاروبار. همدارنګه هغه هدف باید د لاسته راوړلو وړ وي، یعنې موږ وکولی شو هغه هدف ته په هغه معین وخت کې ورسېږو. راځم لومړۍ برخه یعنې سپیسیفیک یا مشخص والي ته. تاسو باید مشخص کړئ چې تاسو د 1403 کال لپاره کومه برنامه لرئ، کوم هدف لرئ. داسې مه وایئ چې موږ غواړو خپل پیرودونکي ډېر کړو، دا یو ګونګ هدف شي. بلکې تاسو ووایئ چې موږ غواړو 30% پیرودونکي د نسبت د تېر کال سږ کال ډېر کړو. 2026 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې غواړو موږ 40% خپل پیرودونکي، 50% خپل پیرودونکي ډېر کړو. دا یو مشخص او معین هدف شو. د دې لپاره چې تاسو وایئ چې موږ غواړو پیرودونکي ډېر کړو، غواړو پرمختګ وکړو، دا ګونګ هدفونه دي. څرنګه پرمختګ مشخص یې کړئ تاسو. دویم دا چې تاسو باید دغه هدف وګورئ چې د اچیویبل د لاسته راوړلو وړ دی او که نه دی. یعنې داسې مه وایئ چې موږ غواړو چې 50 چنده د سږ کال پرمختګ وکړو، ځکه چې دا په تاسو باندې ډېر فشار راولي او ممکن دغه موخې ته تاسو ونه شئ رسېدلی. بلکې داسې ووایئ چې موږ غواړو چې د تېر کال په پرتله 60% پرمختګ وکړو، چې دا د لاسته راوړلو وړ دی. چې تاسو که چېرته په ایچ آر برخه کې، یعنې د بشري سرچینو په برخه کې تغیر که چېرته تاسو راولئ، په آنلاین باندې تبلیغات وکړئ یا خپل سیستم د خرڅلاو سم کړئ، ممکن دغه هدف ته تاسو ورسېږئ. یعنې داسې هدف وي چې هغه د لاسته راوړلو وړ وي، اچیویبل وي. همدارنګه د اندازه کولو وړ وي باید تاسو موخه. د اندازه کولو وړ دا معنی چې یو مشخص انډیکس یا شاخص باید په پام کې ورته ونیول شي چې تاسو هدف تاسو څومره ورته نږدې شوي او څومره هره میاشت تاسو ترلاسه کوئ، هره څومره تاسو ترلاسه کوئ هغه موخه. د بېلګې په توګه هره میاشت هر اونۍ 200 نوي پیرودونکي تاسو جذبوئ، چې دا د اندازه کولو وړ دی. هغه څه چې تاسو اندازه نشئ کړئ، هغه تاسو نشئ کولی مدیریت کړئ. تاسو موخه باید میژریبل یعنې د اندازه کولو وړ وي. همدارنګه هغه هدف چې تاسو ترلاسه کوئ باید ټایم باوند وي، یعنې یو مشخص معین وخت ورته په پام کې ونیسئ. داسې مه وایئ چې موږ غواړو چې دغه موخې ته ورسېږو، بلکې ووایئ چې 60% پیرودونکي موږ غواړو چې په لومړنیو شپږو میاشتو کې 2025 کال ترلاسه کړو. یعنې وخت ورته مشخص شو. کله چې وخت ورته مشخص شي، د هغه د ترلاسه کولو لپاره په موږ کې انګېزه پیدا کېږي چې دغه هدف یا دغه موخه موږ باید ترلاسه کړو. همدارنګه هغه هدف باید ریلیونټ یعنې مرتبط وي. ریلیونټ دا معنی چې تاسو د ستراتیژۍ، تاسو د ماموریت، تاسو د رسالت، تاسو د هغه کلي پلان چې تاسو د خپل بزنس لپاره دی، د هغې مطابق باید وي. یعنې داسې یوه موخه نه وي چې هغه تاسو د بزنس په چوکاټ کې نه وي داخل، بلکې داسې یو بزنس باید وي، داسې یوه موخه باید وي چې هغه تاسو غواړئ ترلاسه کړئ. د بېلګې په توګه زه یو داسې یو موخه تاسو ته وړاندې کړم چې هغه سمارټ وي. مثلا یو کس یو بزنس لري، غواړي چې دغه بزنس 60% پیرودونکي ډېر کړي. وګورئ مشخصه شوله چې 60% معینه شوله. اوس دغه هدف آیا د اچیویبل دی که نه؟ اچیویبل هم دی، ځکه چې که چېرې تاسو په ایچ آر کې تغیر راولئ، خرڅلاو سیستم سم کړئ، آنلاین تبلیغات وکړئ یا آفلاین تبلیغات وکړئ، تاسو کولی شئ دغه هدف ته ورسېږئ. آیا تاسو دا هدف ریلیونټ دی که نه دی؟ ریلیونټ هم دی. تاسو غواړئ پیرودونکي ډېر کړئ، تاسو غواړئ بزنس مو پرمختګ وکړي، دغه هدف تاسو مرتبط دی. دا ټایم باوند دی که نه دی؟ یعنې وخت ورته په مشخص وخت کې دی که نه دی؟ ټایم باوند دی. دا معنی چې تاسو په لومړنیو درېیو میاشتو کې یا په لومړنیو شپږو میاشتو کې غواړئ دغه موخې ته ورسېږئ. همدارنګه آیا دغه هدف د اندازه کولو وړ دی او که نه دی؟ هره میاشت تاسو غواړئ 200 کسان نوي ډېر کړئ، هره میاشت تاسو کولی شئ 60 کسان نوي ډېر کړئ، نوي ونیسئ. تاسو ته معلومېږي چې په دغه اونۍ کې څومره نوي کسان راغلي دي. یعنې دغه هدف چې دی یو سمارټ موخه ده. تاسو کولی شئ د سمارټ موخه یا سمارټ هدفونه په خپل ژوند کې هم وکاروئ. تاسو غواړئ په 1403 کال کې، په 2026 یا 2025 کال کې کوم هدف غواړئ ترلاسه کړئ، هغه هدف تاسو د شخصیت مطابق دی که نه دی؟ تاسو د لیدلوري، تاسو د فکر مطابق دی که نه دی؟ هغه هدف آیا په معین او مشخص وخت کې ترلاسه کېږي که نه؟ هغه هدف د لاسته راوړلو وړ دی او که نه دی؟ هغه هدف معین شوی، مشخص شوی دی او که نه دی مشخص شوی؟ تاسو هم راته ووایئ چې د یو هدف د لاسته راوړلو په برخه کې نور باید موږ کوم تخنیکونه وکاروو، کوم ښې طریقې دي چې د هغې په واسطه موږ کولی شو خپلو موخو ته او خپلو هدفونو ته ورسېږو. همدارنګه دا راته وایي چې تاسو کومې موخه او کوم هدفونه لرئ چې د هغې لاسته راوړلو لپاره تاسو کوښښ کوئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.